السلام علیکم دوستانو. آیا تاسو غواړئ چې ستاسو د خپل ملګري یا د خپل ورور یا د خپل وراره یا د بل چا د موبایل واتساپ په خپل موبایل کې کنټرول کړئ؟ مثلا دا زما د ورور موبایل دی، زه غواړم چې د ده واتساپ زه د خپل موبایل څخه کنټرول کړم چې دا په واتساپ کې چا سره میسیجان کوي. ورسره دوستانو تاسو دا هم کولی شئ چې د ده واتساپ نه هغه کسان چې دا د چا سره میسیج کوي د هغې سره میسیج وکړئ. نو په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو دا طریقه زده کوو چې څنګه کولی شو دوستانو موږ د یو بل چا هغه که د ملګري وي که د ورور وي د هغې واتساپ د خپل موبایل څخه کنټرول کړو. نو دا ډېر اسانه طریقه ده. تاسو په 1 منټ کې کولی شئ چې د هغه کس واتساپ د خپل موبایل څخه کنټرول کړئ. دا طریقه غلط استعمال نه کوي دوستانو. تاسو له دې څخه ډېرې ښې فایدې اخیستلی شئ. که چېرته ستاسو په کور کې ستاسو نه ورکوټی ورور وي یا بل یو داسې کس وي، تاسو غواړئ چې هغه واتساپ غلط استعمال نه کړي، په هغه باندې د نظر ساتل غواړئ، د هغه واتساپ کنټرولول غواړئ، نو بالکل په دې ویډیو کې دا طریقه زده کولی شئ. ګورئ دوستانو، دا طریقه زه تاسو ته درښیم په ډېرې صحیح طریقې سره. خو د دې نه مخکې دوستانو تاسو زموږ ویډیو حتما لایک کړئ، زموږ د پیج در سره فالو، چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو که دا ویډیو مو خوښه شوه له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ تر څو د دې طریقې په باره کې هغو ته هم دا معلومات وشي. نو ورځو همدې طریقې ته چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې یو ملګري یا د یو ورور واتساپ د خپل موبایل څخه کنټرول کړو. نو دا ویډیو تر اخره ګورئ. ورځو همدې طریقې ته چې موږ تاسو څنګه یو موبایل واتساپ دوهم موبایل نه کنټرول کړو. ها دوستانو ګورئ، موږ چې یو د دې موبایل واتساپ په دې موبایل کې کتل غواړو، نو بالکل تاسو کولی شئ. د دې لپاره به دوستانو تاسو دا یو اپلیکیشن چې کوم دی دا ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي، یا تاسو دا اپ چې کوم دی دا په اولنی کمنټ کې وګورئ، هلته به لینک وي، په لینک باندې کلیک وکړئ، دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله مو چې په دې موبایل کې ډاونلوډ کړو دا اپلیکیشن، نو دا به تاسو آن کړئ. ګورئ په دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ دوستانو په دې طریقې سره یو څه نه لوډینګ کړي، انتظار ورته وکړئ. هغې وروسته په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ. دلته کې بیا تاسو ته دغه شان اپشن درکوي، نو تاسو په کنټینیو اپشن باندې کلیک وکړئ. په کنټینیو باندې کلیک کولو سره ګورئ دوستانو دلته کې تاسو ته یو څه نه لوډینګ کوي. ستاسو انټرنیټ که ښه و نو ډېر زر به کار کوي. بیا ګورئ زما انټرنیټ یو څه نه سلو دی، نو زه اوس تاسو ته د یو موبایل چې کوم دی په د یو موبایل واتساپ د بل موبایل نه د کنټرول کولو طریقه په دې ویډیو کې درښیمو. ګورئ دا لوډینګ کوي. په دې طریقې سره به تاسو ورته انتظار وکئ تر څو ستاسو هغه چې کوم دی هغه په صحیح طریقې سره ریلوډ شي. بیا تاسو ته یو کوډ درکوي، نو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ. ګورئ دغه کیو آر کوډ چې کوم دی دا موږ ته راغلو. تاسو ورشئ د خپل ملګري موبایل مطلب غواړئ چې د هغه واتساپ د خپل موبایل نه کنټرول کړئ، نو څنګه به کوئ؟ د هغه ملګري موبایل کې به واتساپ ته ورشئ. واتساپ ته د تلو وروسته به دوستانو په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته به دوستانو په لینک ډیوایس باندې کلیک وکړئ. دلته کې به لینک ای ډیوایس باندې کلیک وکړئ. که تاسو نه داسې اپشن وغواړئ یوز موبایل ډیټا باندې کلیک وکړئ. بیا که چېرته تاسو نه پین پاسورډ یا په هغه باندې کم پاسورډ چې لګېدلی وي نو تاسو نه غواړئ، بیا هغه پاسورډ ورته ورکړئ، په اوکې کلیک وکړئ. ګورئ دا موبایل دی، د دې موبایل سکرین کې هغه کوډ به د ملګري موبایل نه سکین کړئ. نو د سکین کولو وروسته اوس ګورئ په دې ویډیو کې لایو درښیم. بعضې کسان په طریقه باندې پوهه نه شي، نو هغه بیا وایي چې دا طریقه کار نه کوي. نو دا طریقه دوستانو بالکل صحیح طریقې سره کار کوي. نو په دې طریقې سره اوس دوستانو زه تاسو ته درښیم چې د دې موبایل واتساپ د خپل موبایل نه موږ تاسو څنګه کتلی شو. ګورئ زما موبایل لوک شو، زه د دې لوک چې کوم دی ختموم دوستانو په دې طریقې سره. اوس دې کوډ چې کوم دی زه سکین کوم. تاسو
که د ویډیو کې ګورئ په دې طریقې سره چې سکین شي زما انټرنیټ دوستانو یو څه نه څه سلو دی نو په دې طریقې سره ګورئ تاسو ته به ښکاري هغه موبایل چې کوم دی دواړه موبایلونه اوس زه تاسو ته درښیم یو وټساپ به وي خو د دې موبایل څخه به زه کنټرولولی شم ګورئ دا ایپ چې دی په دې ایپ کې تاسو په دې طریقې سره بل وټساپ چې کوم دی تاسو بالکل د خپل موبایل نه کنټرولولی شئ ګورئ اوس لوډینګ کوي که چېرته ستاسو انټرنیټ ښه و زه بیا هم دا وایم نو په ډېرې تیزۍ سره کار کوي بالکل دومره لوډینګ نه اخلي زما انټرنیټ په دې ټایم کې یو څه نه څه سلو دي دوستانو نو د دې وجې نه یو څه نه څه زیات ټایم اخلي خو تاسو نو بالکل که چېرته ستاسو انټرنیټ ښه و بیا به دومره زیات ټایم نه اخلي یو ځلې مو چې لوګین کړو بیا بار بار لوګین کولو ته ضرورت نشته پکې نو بیا تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل نه هغه وټساپ کنټرول کړئ که چېرته ستاسو یو داسې ورور وي یا ستاسو په کور کې یو داسې کشر وي تاسو نه ورکوټی وي تاسو د هغې په وټساپ باندې خپل نظر اچول غواړئ نو بالکل په دې طریقې سره د خپل موبایل څخه د ده وټساپ کنټرول کولی شئ د دې میسیجان کتای شئ چې دا چا سره میسیج کوي د سره څوک دي نو هغه ټول تاسو بیا د خپل موبایل نه کتای شئ تاسو استعمالوه هم شئ لکه د دې وټساپ نه تاسو بل چاته د ده سره چې څومره فرینډ وي هغې سره میسیج کولی شئ دلته کې دوستانو یو څه نه څه لوډینګ کوي موږ تاسو ورته انتظار کوو تر څو دا ریلوډ شي ښه دوستانو ګورئ دلته کې هغه په دې ایپ کې دننه موږ ته د دې دوهم موبایل ټول د وټساپ کنټرول راغلو زه اوس تاسو ته درښیم ګورئ دوستانو په دې کې زه بیک ځمو د دواړو میسیجانو ته تاسو کتلی شئ بالکل دا تاسو د یو بل سره ګورئ دوستانو صحیح طریقې سره وګورئ کیدای شي نمبر یې زه بلر کړم خو بالکل تاسو کولی شئ دوستانو د دې اپلیکیشن په ترو چې تاسو د بل چا د ملګري یا د خپل ورور وټساپ چې کوم دی د خپل موبایل څخه کنټرول کړئ بیا تاسو په ډېر اسانۍ سره کولی شئ دوستانو چې هغه د ملګري وټساپ نه یا د خپل د ورور وټساپ نه میسیجان هم بل چاته ولګئ ورسره تاسو هغه میسیجان هم کتلی شئ نو دا ایپ په دې طریقې سره کار کوي د ویډیو حتما له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ که څه پوښتنې کول غواړئ دوستانو موږ ته حتما کمنټ کړئ تر بلې ویډیو د لیاله په امان